اسماعیل خان د طالبانو د مشر فرمانونه د امین او ترکي په څیر دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. جهادي قوماندان اسماعیل خان وایي د طالبانو د مشر فرمانونه هم تر امین او ترکي کم نه دي. هغه ویلي دوی افغانستان په یو زندان بدل کړی او موږ باید خپل خلک له دغه زندان څخه وباسو. اسماعیل خان په دایکنډي کې د وروستۍ پیښې ته په اشاره ویلي چې دښمن په هیڅ چا رحم نه کوي او اړتیا ده چې اوس موږ باید د یو بل ومنو. هغه پر یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې د یوې نوې طرحې پر اساس باید افغانستان له دغه حالت څخه راوویستل شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې